تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. کار ساخت ساحه سبز مقابل پل هوایی کوته سنگی واقع ناحیه پنجم با طول 105 متر با عرض 7 متر که قبلا تحت غصب بود پس از پاکسازی ساحه آغاز شد. رفیع الله احمدزی معاون ناحیه پنجم گفت قبلا از سوی شماری از افراد فرصت طلب با بهانه‌های مختلف از زمین این ساحه استفاده نادرست صورت می گرفت. مطابق نقشه طراحی شده کار زیر ساخت این ساحه سبز از سوی ریاست کار حفظ و مراقبت شهرالی کابل آغاز شده که پس از تکمیلی آن ریاست سرسبزی شهرالی کابل اقدام به نهال شونی و چمنکاری ساحه خواهد کرد. دغه ساحه کې به ګلدان جوړیږي د ریاست سرسبزي په همکاري ریاست حفظ مراقبت په همکاري. دغه ګلدان چې طول 115 متره ده او عرض 1 متره ده چې په راتلونکي 2 هفتې کې به ساختماني کارونه تکمیل شي او دغه څخه وروسته به د سرسبزي ریاست سره په همکاري په دغه ساحه کې نیالګي کېنول شي او دغه ساحه به سرسبزه شي او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د ښاریانو په حضور کې وړاندې شي. و افزود که اطراف این ساحه با نصب قطارها نیز مزین خواهد شد. آبادی لازمی بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو. آبادی لازمی بولو پر ځان باندې خپل د مینې